مازیګر مغواړه ما غواړه او مازیګر تلوي زه به کله کله یا سلام ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ګران دوستانو، څنګه کولی شو دا ویډیو چې موږ تاسو سره کول ده دې شان ته ځان ته ویډیو جوړه کړو. نو راځه خپل موبایلونو کې kinemaster راخلاصوو. یعنې kinemaster راخلاص کړل، د اپشن باندې دلته کلیک کړو. دلته موږ تاسو ته درې ډیزاینر وکړي چې په هر یو تاسو ځان ته ویډیو جوړول غواړئ، کولی شئ هغه انتخاب کړئ. زه دا لومړنی انتخابوم. دا چې کله انتخاب کړو راځو میډیا ته. میډیا باندې چې کلیک وکړه راځو دا تصویر اخلو چې موږ تاسو ځان ته ویډیو پې جوړوو. د ټیک مارک باندې وځو. دوستانو په هر اندازه تاسو ځان ته ویډیو جوړول غواړئ په هماغه اندازه تاسو د تصویر اوږدولی شئ. نو راځو دلته د مبینې نشان باندې دلته کلیک کړو. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو عکس نږدې او یا لرې کړو دا رقم ته. دا به ورسره اوکې کړو. راځو په ټیک مارک باندې زه وځم. نو دا عکس خو م جوړ کړو. راځو بېرته په عکس باندې دلته کلیک کوو. د رنګ ورته انتخابوو. هر رنګ چې تاسو خوښ کولی شئ هغه ورته انتخاب کړئ. دا رنګ ورته انتخاب کړم. راځو په لایر باندې کلیک کوو، افیکټ انتخابوو. افیکټ کې دا لومړنی انتخابوو. راځو دلته په دې باندې کلیک کوو. دا هم چې کله انتخاب کړو دا به هم داسې غټ کړو او دلته به یې دې څه داسې برابر راولو. راځو دلته په دې باندې کلیک کوو. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو افیکټ ته تغییر ورکړو. بیا راځو دوستانو په لایر باندې کلیک کوو. په لایر چې کله کلیک وکړل دا لاندینی آخرینی په دې باندې کلیک کوو. راځو دلته یو چوکاټ جوړو تر څو دغه عکس موږ تاسو دلته یو چوکاټ کې به جوړ کړو. دا رقم ده. دا به دې سره هسې اوږد کړو. به دې اندازه دا رقم ده. دا چوکاټ هم جوړ کړل. اوس راځو عکس ورته را اډ کوو. نو بیا دوستانو ځو په لایر باندې کلیک کوو، ایمیج انتخابوو. ایمیج هم انتخاب کړو. دا عکس م راواخیستلو. دا سر کې درې نشانه وینئ. دا آخرني په دې باندې موږ تاسو کولی شو عکس طرف ته تغییر ورکړو. دا رقم ته دوی په دې رقم ته انتخاب کوم. دا عکس به داسې راواخلو. دې چوکاټ کې به داسې برابر راولو. راځو دوستانو دلته د کراپینګ ورته انتخابوو. د عکس دا رقم ته کراپ کوو په دې اندازه. دلته موږ تاسو عکس یو څه نه دی برابر شوی، دا برابروو. دوستانو موږ تاسو عکس برابر شول چوکاټ کې. دا رقم ته راځو بیا په لایر باندې کلیک کوو. د مبینې ورته انتخابوو. دې ځای کې دا ډیزاین ورته را اډ کوو. دا چې په دې باندې دلته کلیک کوو دا هم داسې را اډ کوو په دې اندازه. دا به هم داسې د ویډیو سره برابر اوږد کړو. بیا راځو دوستانو په لایر باندې کلیک کوو، ایمیج انتخابوو. ایمیج چې کله انتخاب کړو راځو دلته دا ډیزاین ورته اډ کوو. دا ډیزاین چې کله اډ کړلو دا کراپینګ ورته انتخابوو. دا په اوسنۍ برخه ته کټ کوو تر څو موږ ویډیو
نوره هم ښایسته شي. دا رقم ته داسې راځو دلته لاندې بلنډینګ کې سکرین ورته انتخابوو. دا رقم ته د ویډیو باندې ډیزاین باندې کلیک کو، دلته د غږ ورته بندوو. اوس راځو هغه شعر یا سندره چې موږ تاسو ځان ته ویډیو ته جوړوو هغه ورته اډ کوو. هغه به هم په لایر باندې کلیک کو، ایمیج انتخابوو، ویډیو ورته را اډ کو. ده دوستان د ما سره ده ویډیو تصویري ده، دا څنګه بې تصویره کولی شو، اډیو ته یې څنګه اړوو. د قینچي بند دلته انتخابوو. راځو ده آخرنی د بیخ ورته انتخابوو. دا ده موږ تاسو ویډیو اډیو ته تبدیله شوله. بیا راځو دوستانو په دا ویډیو باندې دلته کلیک کوو، دا داسې ډیلیټوو ترې. اوس زه دا لږ پلی کوم چې کوم سندره یا شعر دی تر څو هغه دلته ولیکو. مازیګر مغواړه ما غواړه او مازیګر تل. راځو دلته دوستانو لایر انتخابوو، ټکس ورته انتخابوو، دلته یې لیکو. دا اوکې کوو. راځو دلته دا په دې ځای کې داسې راځو دوستانو دلته په ای باندې دلته کلیک کوو. دې ځای کې موږ تاسو کولی شو دا ډیزاینونه د لیکنې ورکړو، یو چې تاسو خوښ کولی شئ هغه ورکړئ. زه به دا ورته انتخاب کوم. دا په دې اندازه به راغټ کړو. دلته کولی شو رنګ ورته انتخاب کړو. انیمیشن کې موږ تاسو لیکنې ته حرکت ورکوو. په اوټ انیمیشن کې موږ تاسو دا حرکت ورکوو. اوس دا پلی کوم. مازیګر مغواړه ما غواړه په دې اندازه. راځو دوستان دلته دبل بیت لیکو. دا مو ولیکو، دا مو کې کوو. راځو دلته داسې کوو، په ای باندې کلیک کوو. دلته دا ډیزاین ورته انتخابوو، دې ځای کې رنګ ورته انتخابوو، انیمیشن کې حرکت ورته انتخابوو. دې ځای کې دوستانو موږ تاسو کولی شو د حرکت تیزوالی او وروالی ورته انتخاب کړو. هر اندازه چې تاسو زړه وي هغه ورته انتخابولی شئ. زه به دا ورته انتخاب کړم. راځو په دې باندې دا اوکې کوو. اوټ انیمیشن ورته انتخابوو. اوټ انیمیشن کې هم کولی شئ دا انتخاب کړئ. زه به دا ورته انتخاب کړم. اوس وګورو. او مازیګر تلوي او مازیګر تلوي زه به کله کله یا. دا دی دوستانو دا هم جوړه شو تر دې ځای پورې. که چیرې دوستانو غواړئ چې ویډیو ته نوم ورکړئ، خپل نوم ورکړئ، را به شئ ټکس ته. په ټکس کې به دلته خپل نوم ورکړئ چې هر نوم چې تاسو زړه وي کولی شئ هغه نوم ورکړئ. دا به دوستانو د موږ تاسو د نن ویډیو
که چیرې چینل هم نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ ویډیو درسره لایک کړئ نور ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ